درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د نن شپې خبرې ټولګې ته له مینه یوټیوب چینل څخه ولسمشر غني نن د اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو له سفیرانو سره لیدلي دي. د ارګ د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د سولې پروسې پر راتلونکو ګامونو د سولې په اړه د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع اړوند نورو مسایلو خبرې اترې شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت یوسف علي خان بې ګناه نیولی دی چې پاکستان ته به ډیره سخته تمامه شي. نوموړي نن کراچۍ کې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د یوسف علي خان د راخوشي کولو لپاره ترسره شوی و. ویل د پاکستان حکومت د پښتنو ژوند تریخ کړی او تر هغې چې ورته خپل حق او حقوق ونه رسیږي پښتانه به د خپل حق غوښتلو مبارزه هیڅ وخت پرې نږدي. هغه د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړه چې په لر او بر کې جنگ پاکستان روان کړی او د پښتنو پر خاوره جنگ به آخر هم د پاکستان حکومت وخوري. یوسف علي خان وروسته له هغې د پاکستان حکومت لخوا ونیول شو چې نوموړی د خپلې ترور جنازې ته له انګلستان څخه پاکستان ته راغلی و. حکمتیار وایي ارګ نه سوله غواړي او نه یې هم اراده لري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا پر حکومت په تیره پر ولسمشر او شاوخوا کسانو یې تور پورې کړی دی چې دوی د سولې د راتګ مخالفت کوي. نوموړي نن په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال بیا هم دا ګیله کړې چې ارګ ورسره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی به د خپلو غوښتنو لپاره په لاریونونو لاس پورې کوي. د همداراز د سولې په اړه ویلي چې ارګ د سولې په لار کې خنډونه جوړوي، د سولې اراده نه لري او د سولې غوښتونکي هم نه دي. حکمتیار همداراز افغان حکومت فاسد وباله او په خبره یې فساد پکې اوج ته رسېدلی دی او په اداراتو کې د فساد ختمول اوس یو ناشونی کار دی. نوموړي دا هم ویلي چې دمګړۍ په دوحه کې د سولې روان بهیر ناکام دی او باید په کوم بل هیواد کې د سولې خبرې پیل کړل شي. خلیلزاد وایي افغانانو سره مو سولې ته د رسېدو لپاره پر مختلفو انتخابونو او بدیلو لارو چارو خبرې کړي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته د 3 ورځني سفر پر مهال له افغان حکومت، سیاسینو، ښځو او مدني ټولنو سره د سولې په اړه خبرې او سلا مشورې وکړي. خلیلزاد وایي دایمي اوربند او سولې ته رسېدل د افغانانو غوښتنه ده. په همدې اړه مو له دوی سره پر مختلفو انتخابونو او بدیلو لارو چارو خبرې وکړي. نوموړي دغه سفر هیله بخښونکی بللی او زیاته کړې ده چې افغان حکومت او طالبانو باید سمدستي اوربند او پراخ بنسټه سیاسي حل لارې ته لار ومومي. افغان ځواکونو تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 96 طالبان وژلي دي. له ملي دفاع وزارت څخه په څو جلا خپرو شوو خبرپاڼو کې راغلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو له لوري د هیواد په 2 ولایتونو لغمان، ننګرهار، فاریاب، کاپیسا، کندهار، هرات او کندوز کې 96 طالبان وژل شوي دي. په خپرو شوو خبرپاڼو کې ویل شوي چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له لوري ځای پر ځای شوي ګڼ شمېر ماینونه د افغان ځواکونو له لوري کشف او خنثی شوي او دغه راز د یادې ډلې ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. باید یاده شي چې تېره ورځ هم په 4 ولایتونو کې 450 طالبان وژل شوي وو. د سنا مجلس د ټاکنو نه وروسته د پاکستان په وزیر اعظم د مخالفو ګوندونو لخوا اقتدار نه د لاس په سر کېدو غوښتنې زور نیولی و، خو وزیر اعظم عمران خان وایي هغه بزدله نه دی او د مقابلې په چل پوهیږي. د پنجشنبې په ورځ پاکستان کې د سنا په 30 څوکیو شوو ټاکنو کې د پارلمان په اوټونو جوړېدونکي د اسلام آباد څخه تر ټولو مهمه څوکۍ د مخالفو ګوندونو د ائتلاف PDM کاندید پخواني وزیر اعظم یوسف رزاق ګیلاني ګټلې وه. د جمعې په ورځ د حکومتي مشرانو او سنیټرانو یوې غونډې ته خپله وینا کې عمران خان ویلي زه بزدل نه یم، په مقابله کولو پوهیږم او د اقتدار له خاطره په کله هم غلی نه کینم. د پاکستاني رسنیو له مخې وزیر اعظم ویلي هغه کله هم د عهدې دپاره خپل مقصد نشي بدلولی ځکه چې نظام بدلول د هغه مقصد دی. د اپوزیشن لخوا کیدونکي د پیسو سیاست به خلکو ته بربنډوي. هغه په خپل یو بل ویډیو بیان کې ویلي که څوک یې د حکومت غورځېدو په خبرونو د بلیک میل کولو هڅه کوي نو بیا به هم د غلو او ډاکوانو رانیولو او هغوی ته د سزاګانو ورکولو نه لاس نه اخلي. عمران خان د غلو او ډاکونو نسبت خپلو سیاسي مخالفو مشرانو ته کوي، خو دغه مخالف مشران تور لګوي. په تیرو ټول ټاکنو کې د عمران اقتدار ته د رسولو لپاره په خپله د ولس اصل رای غلا کړل شوي دي.
سرور دانش وایي موقت حکومت د نظام د پاشل کېدو په معنا دی. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي چې د سولې په اړه د پردیو له لوري وړاندې کېدونکي داسې طرحې چې د افغانانو په غیاب کې جوړیږي بې ګټې دي. هغه چې نن یې په کابل کې د عبدالعلي مزاري د 26م تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د افغان دولت لپاره سوله او نظام دواړه مهم اصلونه دي او ټینګار یې کړی دی چې نه باید سوله د نظام او نظام د سولې قرباني شي. نوموړي زیاته کړې چې افغان دولت هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره له هر ډول منطقي او معقولې طرحې ملاتړ کوي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام دغه راز پر طالبانو تور پورې کړ چې سولې ته لیوالتیا نه لري ځکه چې د ده په خبره د دې ډلې تر اوسه پورې لږ تر لږه یو ځل هم خپل حسنیت نه دی ښودلی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد د انتقالي دولت یوه طرحه له افغان سیاسیونو او چارواکو سره شریکه کړې ده. کاناډایي ډیپلوماټ وایي پاکستان د افغانستان کې نیابتي جګړې ته د پای ټکی کېږدي. MLA ویبپاڼې په افغانستان کې د کاناډا د پخواني سفیر کریس الکساندر یوه لیکنه خپره کړې ده. د MLA ویبپاڼې په افغانستان کې د کاناډا د پخواني سفیر کریس الکساندر یوه لیکنه خپره کړې ده. د الکساندر لیکنه چې په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې د پای ته رسولو تر عنوان لاندې خپره شوې ده راغلي پکې په افغانستان کې د جګړو د دوام دویم اصلي علت د پاکستان استخباراتي ادارې دي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان د سپتمبر تر 11 وروسته د دې پر ځای چې په افغانستان کې د خلکو لخوا ټاکل شوی دولت سره مرسته وکړي د طالبانو په ګډون یې نورو نړیوالو ترهګرو ته ځای وسلې او نور امکانات برابر کړي دي. هغه تور پورې کړی دی چې دغه هیواد اوس هم د طالبانو قوي ملاتړ کوي او هڅه کوي د دغې ډلې له لارې په افغانستان کې خپلو موخو ته ځان ورسوي. هغه ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړو له امله تر اوسه 140,000 کسان وژل شوي دي چې دریمه برخه قربانیان یې ملکي وګړي دي. هغه په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې باید پاکستان دې ته وهڅوي څو په افغانستان کې خپل نیابتي جګړې ته د پای ټکی کېږدي. NBC نیوز وایي امریکایي پوځ افغانستان کې په میلیونونو ډالر فساد کړی. NBC نیوز د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سار ادارې یا سیګار له قوله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له یو بل فساد څخه پرده پورته کړې ده. راپور کې د سیګار په حواله راغلی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا پوځ د افغانستان لپاره 20 ایټالوي باربري الوتکې په 549 میلیونه ډالر اخیستې وې. خو یادو الوتکو جدي تخنیکي ستونزې لرلې چې تر ډېرې کمې مودې وروسته د استفادې وړ نه وي. قدرمنو کتونکو دا د دې وهال مهم خبرونه تر بیا نورو خبرونو چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.